Uses of present perfect tense. Present perfect tense په تاسو په خپل ډیلی لایف کې څنګه یوز کوئ؟ نو لومړنی استعمال هماغه چې کوم مونږ په ډیفینیشن کې ذکر کړ. دا مونږ ته ریسنټلی کمپلیټډ ټاسک ښیي، یو کار چې اوس کمپلیټ شوی وي لږ غونتې مخکې زمانه کې. لکه زه داسې ویم I have finally finished my work. فاینلی زه د خپل کار هغه ما کمپلیټ کړ، هغه ډیوټي ما ادا کړه. نو دا اوس مونږ شو کوو په پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې او دا مونږ ته ریسنٹ پاست ښیي. دا کار کمپلیټ شو کله؟ پاست کې، خو لرې پاست نه، نږدې پاست کې. نو دی لومړنی استعمال شو. سیکنډ یوزیج پریزنٹ پرفیکٹ ټینس به مونږ ته ښیي انسپیسیفاید ټایم. داسې یو کار چې هغه پاست کې شوی دی خو مونږ هغه نه وایو چې دا کله شوی دی، هغه ټایم به کې مونږ نه شو کوو. لکه په لایف کې یو ځل زه پریزیډنټ سره ملو شوم نو زه به داسې ویم I have met the president. په لایف کې یو ځل مخکې چېرته ملو شوم، هغه ټایم زه تاسو ته نه ویل غواړم. نو که ریسنټ پاست وي او که ډېر لرې پاست وي هغې څه زما کار نشته دی، خو ما دا ووي I have met the president. زه هم پریزیډنټ سره ملو شوی یم په خپل لایف کې. He has appeared on TV. یاره دا سړی دا ما لیدلی و، دا په ټي وي باندې یو ځل راغلی و. کله راغلی و هغه ټایم زه نه ویم چې دا کار کله شوی دی، خو یو ځل په ټي وي باندې راغلی و نو دا به استعمالیږي پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې. He has appeared on TV. دا سړی په ټي وي یو ځل راغلی او دا د دې دویم استعمال شو. تھرډ یوزیج او دا ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات ضروری دی چې کله یو کار په پاست کې شروع شو او کېده او په پاست کې هغه ختم شو، خو لیکن د دې کار اثر او افیکټ دا به د موجوده زمانه کې شته دی، د موجوده زمانه سره د کنیکشن شته دی. نو دې لپاره به موږ استعمالو پریزنٹ پرفیکٹ ټینس. لنډ الفاظو کې finished event in the past connected to now، موجوده زمانه سره کنیکشن دی. لکه فار ایگزامپل ته بار وروته او تا ته اندازه وشوه ګراوند ویټ ته باران شوی دی او اوس اگر که باران نه دی لګیا خو شروع شوی او ختم شوی دی او اثر یې اوس هم شته دی ځکه ګراوند هغه ویټ دی. نو ته به داسې وې it has rained. It has rained. پریزنٹ پرفیکٹ ټینس به استعمال کې مطلب باران شوی دی ځکه هغه اثر یې اوس هم ښکاري. یو کس ته ډیر زیات بوج دی او په معدې باندې بوج دی، هغه داسې وایي I have eaten too much. ما ډیر زیات خوراک وکړو. نو ګوره هغه ډیر زیات خوراک یې چې کړی د هغې اثر اوس هموږ د ښکاري په معدې باندې بوج دی. نو دې دپاره به استعمال شي پریزنٹ پرفیکٹ ټینس. بل اگزامپل یو سړی ورته ولاړ دی او ډیر پریشانه دی ورسره ولاړ دی، تا د ملګري وایي څه چل شوی دی؟ ته he has lost his keys. د نه چابیانې روکې شوي دي. نو ګوره چابیان دې روکې شوي دي اثر یې ښکاري که نه، پریشان دی او دروازې سره ولاړ دی او ورته داسې ګوري چې دا به څنګه کولاویږي. نو دا کار په پاست کې شوی دی خو موجوده ټایم سره کنیکشن دی، نو مونږ به دې دپاره یوز کو پریزنٹ پرفیکٹ ټینس. فورث یوزیج پریزنٹ پرفیکٹ ټینس به مونږ یوز کوو چې کله مونږ یو کار په پاست کې شروع شوی دی په موجوده ټایم کې مغه روان دی، خو دا څونه ډیوریشن چې دی کمپلیټ کړی دی هغه مونږ شو کوو، نو دا به پریزنٹ پرفیکٹ ټینس دې دپاره یوز کو او د دې دپاره به فار یوز کیږي. فار ایگزامپل تا نه یو کس تپوس وکړي چیرې دا فلاني ستاسو به د کور کې اوسیږي رینټ باندې، تاسو له کور په کرۍ ورکړی دی، نو چې دی به تقریبا څونه موده شوي، نو ته به ورته داسې ووایې They have rented our house for 2 months. هغوی د 2 میاشتو داسې زمونږ د کور کې په رینټ باندې اوسیږي. نو تا هغه فل ډیوریشن وي چې څونه وخت یې تېر کړی دی، 2 میاشتې د دې رینټ شوي دي، نو 2 میاشتې دوی تېرې کړي دي. تاسو سټارټینګ پوینټ ونه وي چې فلاني ډیټ نه، بلکې تا موږ ته ډیوریشن ووي، نو دې دپاره یوز شو پریزنٹ پرفیکٹ ټینس او د دغې ټایم نه مخکې موږ ولګو فار. یو کس دی هغه تا سره میلو شو او هغه بل ته وایي تاسو یو بل پیژنې، ته ورته ظالمه دا خو 10 کاله وشو چې موږ سره په آفس کې یو ځای کار کوي، اوس هم موږ سره په هغه ډیوټي کې دی او 10 کاله داسې دی. He has worked with me for 10 years. 10 سال داسې هغه زموږ سره په آفس کې لګیا دی خپله ډیوټي کوي. نو د ده ته د کار سټارټ کېدل او اوسه پورې څونه ټایم شوی دی 10 کاله، نو موږ دې دپاره یوز کو فار. ففت یوزیج هغه هم د دې بل په شانتې دی خو لږ غونتې ډفرنس پکې دی. کله چې یو کار په پاست کې شروع شوی دی او د هغه اوس هم سټیل کیږي، خو ته د دې دا سټارټینګ پوینټ ښیې چې دا په کم ډیټ باندې په کم ټایم باندې دا سټارټ شوی دی په کمې ورځ باندې، نو دې کې به سمپل پریزنټ ټینس یوز کړي او د هغې ټایم نه مخکې به موږ سینس یوز کړو. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته داسې ویم تا ته یو کس وي د فلاني ستاسو په آفس کې لګیا دی کار کوي، ته څونه وخت داسې لګیا دی، ته
کم ټایم نه دی برتی شوی دی د کم پوینټ نه کم سپیسیفیک پوینټ نه دی برتی شوی دی نو ته داسې وې he has worked since 2010 2010 داسې هغه دلته نوکر دی نو تا هغه ډیوریشن نه وي بلکې هغه سټارټینګ پوینټ ته ووې یو کس راغی ناوخته ټایم کې ماښام ټایم کې او ته ظالمه زه اتو بجو داسې ستا انتظار کوم نو ته به ورته داسې وې I have waited for you since 8 o'clock 8 o'clock نه واخله تر اوسه پورې زه ستا انتظار کوم خو په دې سینټنس کې موږ ونه وی چې څونه ګنټې ما انتظار وکړو 15 ګنټې مې وکړو 6 ګنټې مې انتظار وکړو دا یې ونه وی خو صرف هغه سټارټینګ پوینټ تا ذکر کوو نو تا داسې وي I have waited for you since 8 o'clock زما ویټ شروع شو د 8 o'clock نه اوسه پورې زه لګیم انتظار کوم خو 8 o'clock دا زما سټارټینګ پوینټ اف د ویټ دا مونږ خو په پریزنت پرفیکټ ټینس کې او دینه مخکې مونږ یوز کو سنس نو دا 15 استعمالات شو ته پریزنت پرفیکټ ټینس